اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو مسلمانانو خویندرونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا روانې چې کم سلور پنځه یا شپږ ویډیوګانې دي کوشش کوم چې د هفتې اووه ورځې دي او د اووه ورځو باندې هره ورځ باندې بیله بیله ویډیو تاسو ته زه جوړه کړم او د دې فضایل تاسو ته وړاندې کړم چې الله رب العزت کم ورځ باندې کم عبادت ډیر خوښي او کم ټایم کې پکار دی او څومره عبادت پکار دی او هغې الله رب العزت څومره اجر ورکوي ټول د قرآن نه ثابت دي د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ثابت دي نو انشاءالله العزیز د دې سره به که څوک د دنیا ګټه غواړي که څوک د آخرت فایده غواړي دواړه به ورته میلاویږي که چا دنیا حاجتونه یو کې د آخرت نو دا انشاءالله ډېرې بهترین ویډیوګانې به وي دې ته به تاسو غوږ نیسئ زموږ چینل به لازمي سبسکرایب کوئ دوستانو الله رب العزت د مخلوق ابتدا چې کوم د څومره مخلوقات چې پیدا کړي دی د اتوار د ورځې نه پیدا کړي دي الله رب العزت ځمکه د اتوار او د پیر په ورځ پیدا کړه په دوه ورځو کې او غرونه ونې او دا فصل زناور دای د منګل او بود د سه شنبه او د چهارشنبه په ورځ پیدا کړي دي او اسمانونه الله رب العزت د جمعرات او د جمعې په ورځ پیدا کړي دي نو دوستانو د اتوار په ورځ باندې پټه کرل یعنی فصل کرل ونې کرل کور جوړول دا ډېر د برکت والا کار دی حضرت انس بن مالک نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اتوار د ورځې باره کې تپوس وکړی شو نو حضور اسلام ورته وفرمایل چې دا ورځ چې کوم ده د اتوار ورځ دا د فصل د کرلو او د عمارت د تعمیر د کور د جوړولو دی ځکه چې دې ورځ باندې الله رب العزت دنیا پیدا کړې ده د دنیا چې کوم دی د مخلوق ابتدا د اتوار د ورځې نه شوې ده حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د اتوار او د خالی په ورځ باندې روژه ونیسئ چې دا د یهودیانو د نصاراو خلاف دی او د اتوار په ورځ باندې روژه نیول دا ډېر برکت والا دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د اتوار په ورځ څلور رکعات لمونځ وکړو نو چې په دنیا کې څومره عیسایان دي ښځې او نر د هغوی د شمار په مطابق به الله رب العزت د انسان لا ثواب ورکړي او الله رب العزت به دته د یو پیغمبر ثواب هم ولیکي او د قبول شوي حج عمرې ثواب به ورته ولیکي او الله رب العزت به ورته د هر رکعت څلور رکعات د هر رکعت په بدله کې د زر منځونو ثواب ورکي او د هر لفظ د چې به د منځ کې کم لفظ ادا کړي د هر لفظ په بدله کې به ورته الله رب العزت په جنت کې یو خار ولیکي نو د حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی چې د اتوار په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس که چرته چا څلور رکعاته مونځ نفل وکړه او د هغې نه پس چې دا څه قسمه حاجت وي د هغې دپاره دا سوال وکړي الله رب العزت په دربار کې لاس اوچت کړي هغه حاجت چې کوم دی هر قسم حاجت چې وي هر انسان خپل حاجتونه لري که د هغه د الله نه د آخرت سوال کوي که د خپل د ګناهونو د معاف کولو سوال دی کوي که د پیسو سوال دی کوي که د کاروبار سوال دی کوي نو د ماسپښین مونځ نه پس څلور رکعاته نفل لکه د ماسپښین مونځ چې مکمل ختم کړي لس رکعاته د هغې نه پس څلور رکعاته نفل مونځ وکړي په ښه طریقې سره او د هغې نه پس د الله رب العزت نه د خپل حاجت چې څه دې په زړه کې خپل مراد خپل چې کوم ارمان دی د هغې باره کې سوال وکړي الله رب العزت به دغه انسان د حاجت لازمي پوره کوي الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي